ته څومره اهمیت ورکوي یا څومره به دغه موضوع ته متوجه کېږي ورور دا یوازې زما چاره نه ده د دغه پرکسیز هیئت کار نه ده دا د ولایتونو د والیانو کار نه دی یوازې په دې کې به ولس ټول مسلمان ملت علماء کرام او حتی دا کشره طبقه دا به ټول سره شریک دي دلته یوه خبره کېدله ډېره چې علماء کرامو ته څومره ضرورت یا علماء کرام څومره مقام لري په دې کې شک نشته دا زموږ د امت استادان دي زموږ استادان دي موږ دین راښوولي اسلامي راښوولي موږ خپله د دې ټولنې خلک یو علماء کرامو ته زموږ احترام ده موږ سر ورستګي دي یوه خبره ګورئ تاسې همیشه ورسره کوئ دغه علماء کرامو جهاد رهبري کوي ما ورته ترې راوښوئ که دوی نه وای ما ورته جهاد څه پېژنه خو دغه مجاهدونه وکړئ دغه ولس په وجه باندې یې وکړه همداراز اوس موږ دغه ولس هم دغه ډول په اعتماد کې راسره اخلو ځکه له علمه څخه چې زه غواړم چې تل ما دا جهاد یې رهبري کړی و زما جهاد دی تر هغه ځایه پورې راسره ورسوه تر څو پورې هغه کامیابۍ پړاو ته ورسېدی له ولسه څخه هم دغه ډول غواړم چې وروره ولسي کسر تا ما ته ځای راکولی ډوډۍ دې راکوله زما په سر باندې ستا کور بغارېده ستا کوچنیانو یتیمان کېدلو ستا انسانان زما سره په اور کې له پاسه تاسې ولې نه ګورئ داسې وخت راغلی دی په دغه وردګو غزني فراه په ځینو ولایتونو کې موږ ته راپورونه راته د ملکي طرفاتو مخنیوي په کمیسیون کې زه معاون وم موږ ته راپورونه راته چې په ټول شمالوس کې چا خوب نه دی کړی د ګونګنو د ډرونو د نورو لاس څخه یا به ټکان کېدلو یا به دا خلک داسې وو چې په غرونو کې به اوسېدلو یا به د انسانانو سره ګډ وډ یو به د یو کور ته پناه وړله هغه به د بل کور ته پناه وړله د پناه ځای هم نه معلومېدی مجاهد طالب به پر دغه کور باندې ماښام رسومات وکړي د پیشلمۍ